ذلک متاع الحیات الدنیا. دا ستاسې زړه چې وړی دی، دا ستاسې شوق و رغبت مینه چې کش کړې دغه شان دي. ذلک متاع الحیات الدنیا. تاسې پر ظاهر باندې عاشق یاست او دا عشق نه دی حقیقي. یو مرشد و، پیر و، مریدان راتله ورته، نو پخوا دا ډېر رشکش به نه و، یو خاص خلودګۍ یې درلوده. نو مرشد به ډوډۍ په لاس ورکړه، دی خپل مرید دپاره بیا راولېږه چې دا ډوډۍ واخله مرید ته یې یوسه. دې مرید ته د دې پیر لور ډېرې د حیاوي خوند ورکوي. انسان عاجزه دی، انسان عاجزه دی. پیر خو کامل و، په پوس نو په پوس چې ولا سړی کښې وتلی دی، په مجازي عشق اخته سو. پر ځای د دې چې دی دلته حقیقت حاصل کوي، په مجاز اخته سوی دی. سر یې نه کې خلاص، یو ورځ یې ډوډۍ وروړه، بیا بیا ډوډۍ وه، بیا بیا ډوډۍ وروړه، مرید هم پریشان. نو هغه و چې څه موده پس یې وایي دې لور سره مشوره وکړه، نو چې لور یې ترتیب داسې دی، د مرید تربیه خرابه سوې ده. شاکي مختر صاحب رحمه الله دا واقعه راخیستې ده په خپل ملفوظاتو کې. نو هغه و چې بیا دې لور ته د دست ډېرې د حیا د اسهال ګولۍ ورکړلې د دې په مشوره. نو هغه و چې بیا ډېر اسهال و دست و پیچ وسو. د دې نجلۍ یا د دې ښځې رنګ ورځ په ورځ خرابېږي. ډوډۍ ورسي، پخوا چې کوم مینه و عشق و محبت هغې چی نسته. رنګ یې ژړ سو، پسې تور سو، سترګې یې راووتلې. انسان چې ده اسهال مریضي وایي اچي یې. نو بیا هغه مرید په کیسه کې هغه لیدلو کتل چې په پخوا هغه وس نه وه. د اخر یې نفرت ځینې وشو، دا ډوډۍ ته مه راوړه، بل څوک دې راوړي. نو چې دا سلسله وایي ختمه سول، نو بیا ډېرې د حیاوې ستاسې د مخه هغه مواد چې انسان اسهال و پیچ کېږي، وایي دا دوی په یو لوښي کې ساتل. نو چې کله دا سلسله ختمه سول، نو بیا یې دغه مواد ډېرې د حیاوې ډېر دغه خراب مواد یې واخیستل، هغه مرید ته یې کښېښول چې دغه دي. ول دا څه په وکړم؟ ول دا هغه څه دي چې ستا ورسره مینه او محبت و. دا څه وایي؟ هغه ول دا هغه مواد دي چې کله د دغه انسان په نس کې دا مواد موجود وه، تا ښه په خوند ورته کتل، ښه دې په عشق و مینه و محبت ورته کتل. نن هغه انسان دی، هغه ښځه ده، هغه یې نوم دی، هغه لور ده، د هغه کوره راوځي، هغه ډوډۍ درته راوړي، خو چې دا مواد یې د نس وتل، نه ته وه نن دې جواب ورکړي چې ته ډوډۍ مه راوړه، بل څوک دې ډوډۍ راوړي. د دې څه معنی دی چې ستا عشق د دې انسان سره نه دی، ستا عشق د دغو شیانو سره. هغه بیا توبه وکړي، زما په هغه توبو توبه نه چې بله نه قبلېږي. نو ذلک متاع الحیات الدنیا. دا د دې دنیا متاع دی. الله فرمایي په حقیقت نه یاست خبر، دا ظاهر دی. والله عنده حسن المآب. د الله عز وجل سره الله فرمایي حسن المآب، ډېر ښایسته ځای د ورتلو سته. ښایسته ځای د ورتلو بیا چې دی، ان للمتقین مفازا. الله فرمایي د متقیانو دپاره د کامیابۍ ځای دی. حدائق و اعنابا، په جنت کې باغونه دي، و اعنابا انګور دي، و کواعب اترابا، همزولي پیغلانې د یوه سین انجونې دي، و کأسا دهاقا. دغه شراب چې په دې دنیا کې پر تاسې حرام دي، په جنت کې ګیلاسونه دي دهاقا تر څکو ډک. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. د جنت شراب داسې نه دي چې په دې دنیا کې څوک وچشي نشئ، تر لاسو تر پښو یې نیولي ډاکټر ته یې ځغلي، یا د هغه رقم څه کوي، غلطې خبرې کوي، هر څه چې ولغوي ول نه. لا يسمعون فيها لغوا. د جنت شراب اوریجنل شراب دي، اصلي شراب دي، عمده شراب دي، هغه سړی نه خرابوي. ولا کذاب، هلته درواغ خبرې نشته. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. د جنت شراب چې څوک وچشي پر سر یې نه